السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې دا وخت زه راووتمه د غرمې د ماسپښینې ټایم دی دلته مې دا وکتلو دا کرین چې دی لګیا دی مونډان دلته کې وباسي اوس چې کوم ځای کې بوټي ووالي شي که نه نو دا کرینونه چې دی راوغواړي او دا مونډان وباسي پخوا به چې دی دا په میاشتو کې به دا مونډان نه وته او اوس دا وګورئ دا یو مونډ دی څومره په اسانتیا سره چې دی دا شاول دا کرین چې دی راوباسي نو ماشین تعریف دا دی چې یو کار اسانه یو کار په لږ ټایم کې کوي هغې ته ویلی شي ماشینه څنګه چل دی صحت دی ښه دی او بالکل جړړې مړړې پکې اړو پاتې کېږي نه بالکل دې نه پس به چې دی دا مونډان بس که نه صفا شي بالکل نو دا د مونډانو ته چې دی دا شاول نښتی دی او بالکل خاوره هم ورسره یې راوباسي د بیخه چې دی راوباسي جړې مړې هم نه پاتې کېږي او دا کار چې دی ډېر زیات اسان کي 2-3 میاشتو کار یې چې دی ورته دا 2 غنټو کې وکړلو نو پیسې پې ولګي خو په ټایم صفا شي فصل ته هم وزګار شي نو وحید خانه دا به ته په پیسو والي بیا به خرڅی که څه به کوې بله ویډیو کې هم تا اغوښتي وو که نه مونډانه ښه نو دوی سره به اوس څه کوې مخکې نه ورته ولاړې لکه دا ستا پټی دی ښه تا سره په زمینداری دی ښه جي ښه او دا هم تاسو مطلب دا دی ته اغوښتي که څه به کوې وحید خانه دې کې به اوږه کارې کومه اوږه به کارې ښه هغه غټه شانتې چې چینه ورته ښه وطنۍ اوږه به چې دی وحید خان په دې پټي کې کري بل کتونکو د خرچې حوالې سره که زه تاسو ته ووایم دا کار خو تاسو وکتلو که نه دا ګاډی لګیا دی نو دا چې په مزدورانو ورته 30-40 هزار په دې خرچه پوره 15 لا شپېته ورځې به دې سره کوربه چې دی هم په عذاب و میلمه له هغه مزدورانو له چې دی چای روټی دغه په ذاتیا هم وي پیسې هم ډېرې لګي او فصل چې دی د یو فصل نه پټی هم پاتې شي او دا پټی دی چې وګورئ دا به سره هم شامل دی فصل ته بالکل اوزګار که اوس داسې مخ پر لازمه هلته کې یو بل پټی هم دی چې هغه هم زه تاسو ته وښیم حضرت علي استاد به تاسو مخامخ ګورئ کار کې لګیا دی ورسره یې پټی صفا کوي حضرت علي استاد مازدیګر ورپسې نه راځي که صبر دنه نه کېږي کار ختمول غواړي که نه او بس دا بلا ده وایي چې کومې بلا نه خلاصېږي ورته غاړه وځه او موسم هم تقریبا ښه شوی دی که نه او بیماریانې ډېرې دي نو زه یم بدن نه چې خوله وځي نو دا هغه تباه خوا کي که نه او مرضونه خو نن سبا وګورئ نو علاقه کې ټول خلک بیمار دي نو دوستانو بیماریانې چې دی هم په علاقه باندې ډېرې زیاتې شوي دي او د هغې وجه دا د موسم کې لږ ډېر چینجز راغلي دي او نور به هم څه داسې وجې کیدی شي خو موږ ته خو صرف دا ده چې موسم مطلب بدلیږي په مزه نو خلک چې دی بیمار شوي دي او د سترګو بیماري هم ده همداسې تبې هم دي ګډې وډې تبې چې دی په خلکو باندې راغلي دي نو هر دویم کس چې دی په کلي علاقه کې چې دی بیمار دی بل ورسره دا پټی دی وګورئ جي دی هم صفا کو دیم صفا کو اوس ګاډی هلته کې لګیا دی هغه هم صفا کو دا څه وړه شانتي ویډیو وه چې ما یې تاسو سره یې شیر کړم او تاسو هم وګورئ چې مطلب دلته کې دا مونډان په څه طریقه باندې وباسي او ولې ورپسې دا ګاډی راوستی دی هغه ټولې وجې ما تاسو ته په دې ویډیو کې ووایي اوس به زه تاسو نه په دې ویډیو کې اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوې ښکلې ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم اوس ما له اجازت راکئ د لوی الله په امان